او دا زړونه دومره غافله شوي دي زموږ د تپوس یې مه کوه. یعنې د دې سلفو او د دین د مشرانو احوال وګورې په مقبره کې، نو د بعضو باره کې راځي وي په قبر باندې چې به تېرېدو دا رنګ به یې تک زیړ شو لکه جسم کې به وینه ورکه شو. او امام حسن بصري رحمه الله په یو مقبره باندې تېرېدو یو سړی لګیا و خوراک یې کو قبر کې، مقبره کې خوراک کو، نو دا خو څه ناروا کار خو نه دی، خو د هغوی هغه یعنې زړونو ته وګوره څومره بیدار دي چې ویې کتو ورته وایي زړه دې بلکل مړ دی چې دې ځای کې هم ستا خوراک تېرېږي نو ستا زړه بلکل مړ دی. که دغه دینداره خلک او دا د دین دا مشران زموږ په دې زمانه کې وی او چې زموږ د مقبرو حالات یې لیدلی وي چې دغه خو پرېږدي چې موږ مقبره باندې هسې تېر شو زموږ څه حال موږ چې کله مړی ښخو زموږ څه حال دی لیدلی وي چې مړی ښخو هم په مقبره کې ټولې چغې چغاري دې خوشحاله کو اخوا شو دې طرف او دې طرف او دغه ټولې دغه چغې روانې راشه وینه حالات چې مړی ښخېږي بعضو ته په مقبره کې موبایل یې کړنګېږي او سندرې پکې لګېدلي دې زړه ته ته کم زړه وې دې زړه ته ته کم زړه وې چې مړی ښخېږي دی په مقبره کې ولاړ دی او دی بیا هم د دنیا خبرې کوي هلکه څنګه کار مار او حالات دې څنګه دي هغه کور دې جوړ کړو که نه الله اکبر ولاړ د کومو کورونو سره دی او غم د کوم کور دی ته راغلی د حقیقي کور خوا ته دا ستا کور دی ته تپوس کې دغه بل کور چې هغه دې جوړ کړو که جوړ دې نه کړو کورونه زموږ دغه کورونه دي زموږ حقیقي کور هغه هم دغه دی که ته ماته دا ووایې چې ستا 14 کمرې کور دی او لینټر دی او سیمټ دی او روخام دی او پنکې دی او ایسیان دي نو زه تا ته بیا هم دا یم هېڅ خبره نه ده اخره کې ما او ته یو ځای کېږو یو شان یو ته ځان مه خوشحاله وه وختي طور که ستا کور زما د دې کور نه ښایسته دی ځان پرې مه خوشحاله وه که ستا په کور کې د بجلۍ سیسټم اعلی دی زما د کور نه که تا سره مراعات ډېر دي او چتونه پکې ډېر دي او کمرې پکې ډېرې دي مه خوشحالېږه دې ته اخره کې یو ځای کېږو یو شان یو یو 2 میټره زما کور دی 2 میټره ستا دی د خاورو ډېری په ما پروت دي د خاورو ډېری په تا پروت دي کته خاورې بره خاورې خۍ ته خاورې ګز ته خاورې مخې ته خاورې شا ته خاورې او ته به کې هم خاورې او دغه شان به زه هم یم دغه کور دی اصل هغې دپاره تیاری پکار دی د دې کورونو غم دومره راغستی چې د هغه کور غم دنه هېر شوی دی نو زموږ خپل کورونه دغه دي او خپل ورته موږ ولې وایو پیدا د خاورو نه دی جواب دی